السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږه د پراډکټ هانټینګ چې کومه کرایټیریا دغه سٹارټ کړي خو د هغې نه مخکې یو څو بیسک چیزونه دي چې په هغه باندې تاسو بالکل پوه شئ، نو بیا به مخکې مونږ ځو چې آیا مونږ به کم بزنس ماډل سٹارټ کوو، په کم مارکیټ کې به سٹارټ کوو، د هغې دپاره مونږ په پراډکټ کې څه ګورو. نو چې دا چیزونه تاسو ته پته وي نو بیا به تاسو کلیر وي، تاسو به مخکې ځئ. زما نه زیاتره ملګري تپوسونه کوي نو هغه په دې کې کنفیوز وي چې مونږ به کم بزنس ماډل کوو، کم پراډکټ به ګورو، کم خصوصیات به په پراډکټ کې ګورو او کم مارکیټ کې به بیا خرڅو. نو چې کله تاسو په دې بیسک چیزونو پوه شئ بیا تاسو په خپله د ځان دپاره فیصله کولی شئ. اصل کې چې دا کم سیریز موږ سٹارټ کړی دا موږ د دې دپاره سٹارټ کړی چې کم پروډکټ به موږ کې کم چیز ګورو، په کم مارکیټ کې به خرڅو. دا د پروډکټ هانټینګ کرایټیریا باره کې دی. خو دا بیسک چیزونه چې درته وکم نو بیا به تاسو په پروډکټ هانټینګ کرایټیریا هر څه کې دا چیزونه راځي. موږ به بی اس آر ته ګورو، ریټینګ ته به ګورو، ریویوز ته به ګورو، منتلی سرچز کیټګریز ته به ګورو، پرایس ته به ګورو. نو څومره کنسپټ چې دي دې ته به موږ ګورو. موږ د ایسن پورې راغلي وو، ایسن پورې موږ کار کړی. اوس نیکسټ ټاپک چې کوم دی بای باکس دی. اوس بای باکس کنسپټ چې کوم دی په دې به زما ډیټیل یو څو ویډیوز راځي ځکه چې دا ډېر اهم ټاپک دی د امازون. خو دا موږ په دې بیسک کنسپټ او بیسک ټرمز کې چې کوم دی دا موږ ایکسپلین کوو چې تاسو په دې چیز باندې پوه شئ. بیا دا بای باکس چې کوم دی دا چیز دی څنګه کار کوي، دا به موږ څنګه حاصلو، دا څه ته وایي، دا په کم بزنس ماډل کې دی کار کوي. نو په دې کې به تاسو ځان کلیر ساتئ. خو په بای باکس لپاره به تاسو بای باکس چې کله موږ ایکسپلین کوو د دې کنسپټ چې شروع کیږي دا د دې ځای نه شروع کیږي. په امازون کې دوه قسمه لیسټینګ دی، یو موږ نوی لیست جوړو، یو موږ د تیار لیست څخه میټو لیسټینګ کوو. چې کله نوی لیست په هغه کې بای باکس والا قصه نه، چې کله زوړ لیست مطلب تیار لیست هغې سره موږ ځان ټچ کلی، میټو مو څه کلی. د میټو مطلب دا د ساده پښتو کې چې زه هم لکه یو تیار لیست چا جوړ کړی ته هم به ځان اټیچ کړي، ځان ورسره ټچ کړي د هغې سره، او بس صرف خپل پراډکټ چې کوم دی هغه تیار لیست چې کوم دی په خپل سیل سنټرل کې اپلوډ کړي او هغه باندې کار مخکې سٹارټ کړي. نو د دې ځای نه د بای باکس کنسپټ سٹارټ کېږي. زه تاسو ته بیا ښیم، تاسو به په دې باندې پریکټیکل کار وکړئ او ځان به پرې پوهه کوئ. د بای باکس زه تاسو ته ښیم چې موږ به په کم لیست کې بای باکس ګورو. اوس ګورئ دې ته ما دلته پراډکټ سرچ کړي، صحیح ده. تاسو ته به چې کوم ایشوز راتلل هغه به هم ستاسو اوس حل شي. تاسو ته چې کله ما پراډکټ هانټینګ کې پری ټولز کړي پری ایکسټینشنز، نو تاسو به کې دا ایشوز راتلل چې ډېر ملګرو به موږ سره دا چیز نه راځي، دا نه راځي، هغه وجه څه وه تاسو ته زه ښیم. تاسو چې کوم پراډکټ چې کوئ ما به کوم چې کول هغه کې فرق و. اوس دې پراډکټ ته تاسو وګورئ، د دې پراډکټ لاست ته وګورئ، د دې پراډکټ اخره ته وګورئ، د دې پراډکټ اخره ته وګورئ. دلته لیکل شوی دی چې 7 used and new uppers. دا پراډکټ چې کوم دی دا یو کس خرڅوي، دا پراډکټ هم یو کس خرڅوي، دا پراډکټ 9 کسان خرڅوي. دا به ماته دې ځای نه پته لګي. نو دا پراډکټ چې کوم دی دا یو کس لیست جوړ کړی، دا پرایویټ لیبل دی، په دې کې موږ دپاره هېڅ چانس نشته چې موږ کله پرایویټ لیبل سټارټ کوو موږ به پراډکټ به همداسې چا به سره بیا میټو نه کړي. چې میټو سره کوي موږ ډایرکټ لرې کوو، امازون ته موږ کمپین کوو، امازون یې ډایرکټ لرې کوي، اکاونټ هم له خرابوي، هر څه کس ختموي. دا چې کوم دی دا داسې پراډکټ دی چې دا موږ ته اجازت راکولی شي ځکه چې 9 کسانو ته اجازت ورکړی دی. بل دې پراډکټ ته تاسو وګورئ نو دا نه دی، دا پراډکټ به زه اوپن کړم. تاسو چې پراډکټ په ځان له وینډو کې کولاوئ د دې 2 طریقې دي، دا یاد کړئ. یا به په دې پراډکټ تاسو چې کوم رایټ کلیک دی هغه وکړئ، دلته به لیکلی چې اوپن لینک ان نیو وینډو، تاسو په دې کې کلیک کړئ. نو تاسو اکثر ګورئ زه په نیو وینډو کې اوپن کوم خو زه دلته نه اوپن کوم. نو زه داسې کار کوم چې زه کنټرول بټن ونیسم د کیبورډ نه، کنټرول صحیح ده، په دې ګوټ کې یو بټن ده په هغه باندې لیکل شوی CTRL، دا پې لیکل شوی، نو دا کنټرول بټن دی. دا کنټرول به ونیسئ او کلیک به په دې هغه باندې وکړئ، پراډکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دا به ځان له وینډو کې دا پراډکټ کولاو شو. زه په هغه زوړ پیج کې پاتې شوم. تاسو سره دا یو یاد ساتئ، یو شارټکټ و تاسو یاد کړو چې کنټرول به ونیسئ او کلیک به پرې وکړئ. 2 طریقو سره کولاولی شئ، دې طریقې سره هم کولاولی شئ چې اوپن لینک ان نیو وینډو، صحیح دا سره هم تاسو کولاولی شئ. اوس ګورئ تاسو دا ما ځکه اوپن کړو چې دا 9 کسان خرڅوي. دا پراډکټ چې کوم دی دلته څوک نشته دی، صحیح ده. په بعض پراډکټ کې به 2 کسان وي، دا به هم تاسو نه کولاوئ ځکه دا 2 کسان چې کم کې د 3 4 5 داسې 10 15 20 کسان هغه به هم کولاو. دا پراډکټ به هم نه کولاوم ځکه چې یو کس یا 2 کسان هغه اکثر پرایویټ لیبل. اوس دا پراډکټ چې کوم دی دا 11 کسان خرڅوي. اوس دا پراډکټ چې زه اوپن کوم نو دا به کنټرول سره زه اوپن کوم، دا ته بیا وروستو زه ښیم واپس چې دا ما ولې اوپن کړل. یو پراډکټ درته بل اوپن کوم، دا چې کوم پراډکټ دی دا خو دا 4 کسان خرڅوي. دې څه به لیکل شوی پور یوزډ اینډ نیو اپرز، او دلته به لیکل شوی چې
دلته هم دا 11 کسان خرڅوي. د دې سره دا به لیکل شوی یوزډ اینډ نیو اپرز. نو تاسو زه به دلته نه دا پراډکټ اوپن کړم. صحیح ده. نو 3 پراډکټ ما دلته اوپن کړم. یو دا پراډکټ شو، یو دا پراډکټ شو، یو دا پراډکټ شو. 74.99 دی خو تقریبا 75 تاسو حساب کې 75 پریټ دی. صحیح ده. بس تاسو ته 74.99 دا تاسو ویلی شي. اوس دې پراډکټ ته ګورئ چې دلته کله موږ راشو نو موږ ته دلته دا ښیي چې دا پراډکټ نور څو کسان خرڅوي. دلته وګورئ 7 کسان نور خرڅوي لاندې چې موږ کله راشو. خو دا زه لږ اوپن کوم تاسو ته چې تاسو په دې پوه شئ. اوس په دې سیلرز کې بعد هر یو پراډکټ ریټ مختلف وي. دغلته 74 د دې کس پراډکټ ریټ څه دی؟ دا کم دی. صحیح ده. دا بدل دی. د دې کس او د دې کس پراډکټ ریټ یو تقریبا یو شان دی. د دې وګورئ دا بدل دی. دا شان ته موږ بل یو لیست کولی وکړو چې کوم ما تاسو ته اوپن کړي. دا 11 کسان چې کوم دي دا به موږ اوپن کړو. د دې پراډکټ ریټ کوم دی 20 هم دی، 21 هم دی، 30 هم دی او دغه شان 26 هم دی، 47 هم دی. اوس ګورئ دا مختلف پراډکټ دي. صحیح ده. دا مختلف ریټ کې خرڅېږي او مختلف کسان یې خرڅوي. اوس دا پراډکټ به ډایرکټ د چا نه خرڅېږي؟ نو دا به ډایرکټ د هغه کس نه خرڅېږي چې د چا سره بای باکس وسره. بای باکس مطلب دا دی چې کله امازون تاسو ته یو اپرچونټي درکوي چې کله تاسو یو پراډکټ خرڅوي او هغه پراډکټ نور کسان هم خرڅوي. یو پراډکټ دی هغه کې 10 کسان خرڅوي، 15 کسان خرڅوي، 15 شل خرڅوي. نو امازون هر یو سیلر ته یو موقع ورکوي چې هغه خپل پراډکټ خرڅ کړي. که د هغه ریټ بیا کم وي که سیوای بیا به موږ په بای باکس باندې یو څو ویډیوز جوړ کړو چې بای باکس په موږ څنګه اخلو. دا به موږ څنګه کو چې کله تاسو نیټو لیسټینګ د یو لیست سره کوئ چې څو پورې تاسو سره بای باکس نه راغلی ستاسو پراډکټ د خرڅېدو چانس کمی چې ستاسو نه خرڅېږي نو یو کس به دلته راځي دا به اوپن کوي ستاسو چې کوم لیست هغه به دلته ګوري. ستاسو چې کوم اکاونټ دی هغه به بیا تاسو ته د دې ځای نه اډر درکوي. خو چې عام سیلرز یا موبایل باندې څوک یوز کوي هغه تاسو ته اډر درکوي نو هغه سره دا ځای نه شو کېږي. هغه ته دا پته نه لګي چې دا پراډکټ نور کسان هم خرڅوي. صحیح ده. اوس دلته دا یو باکس دی. صحیح ده. دلته تاسو وګورئ دلته بای ناو هم لیکل شوی، ایډ ټو کارډ او دا غټ ورسره چې کوم لیکل شوی دا ټول ډیټیل چې کوم سره وي. نو بای باکس پر حال د دې سیلر سره ورسره دی او د دې دا ریټ دی. که دا پراډکټ څوک اخلي نو دا بای باکس چې د کوم کس سره دی ریټ اډر به هغې ته ځي. اوس تاسو په بای باکس کې ځان مه کنسپټ کوئ. بای باکس داسې یو چیز دی چې کله دا تاسو سره راشي نو ستاسو چې کوم ریټ دی ستاسو چې کوم سټور دی هغه به دلته په دې ټاپ وي. په دې ټولو کې به دلته ټاپ راشي او غټ به داسې لیکل شوی یې. د دې نه دا بوکس راتاو شوی دی. دلته وګورئ داسې دا لاین راتاو شوی دی غټ لاین داسې د دې نه. نو دا تاسو د بای باکس لپاره الیجیبل دی. صحیح ده. نو تاسو به مطلب دا دی چې کله تاسو دلته راشئ نو دا بای باکس امازون روټیټ کوي، په ورځ کې هم روټیټ کوي، په مختلف سیلرز ته ورکوي. صحیح ده. نو تاسو به دې ته ګورئ چې بای باکس چې کوم دی هغه په ډېر چیزونو باندې ډیپینډ کوي. بیا به موږ دا ګورو چې بای باکس به موږ څنګه ان کوو. خو تاسو سره صرف یو آیډیا راشي بای باکس به ځان له ویډیوز تاسو ته جوړوم. خو تاسو صرف په دې پوه شئ چې بای باکس ته به موږ ګورو نو په دې کې موږ امازون او برانډ ځکه نه خرڅوو چې امازون چې کله موږ سره په یو لیست کې راسره یو امازون هم پراډکټ خرڅوي نو امازون بای باکس ته ځان سره ډېر ساتي، خپل پراډکټ ډېر خرڅوي او نورو ته موقع ډېره کم ورکوي. د هغو پراډکټ ډېر کم خرڅېږي. بای باکس روټیشن هم پکې زر نه کېږي. مطلب دا دی کله پکې امازون 2 ورځې تېرې کړي، کله 1 ورځ تېره کړي او تاسو ته ډېر نه درکوي، لږ ټایم دپاره نورو کسانو ته ورکوي او بیا نو موږ ځکه په میټو لیسټینګ کې چې هغه لیست نه ګورو چې کوم امازون خرڅوي. بل امازون بای باکس هغه کس ته ورکوي چې کوم اف بی اے کوي. صحیح ده. اف بی ایم والا ته ډېره کمه موقع ورکوي. بل دا مطلب دا نه دی چې اف بی ایم والا نه خرڅېږي. اف بی ایم هم خرڅېږي، اف بی ان هم خرڅېږي، اف بی اے والا لږ ډېر خرڅېږي، هغه ته موقع ډېره ورکوي. بل دی کې ریټ ته ګوري چې کوم کس پرایس کمی قیمت کمی د پراډکټ هغې ته بای باکس ورکوي. بل دی ته ګوري چې د کوم اکاونټ چې کوم دی هغه څومره دی، د هغې مطلب ریویو او ریټینګ دا چیزونه څومره دي نو په هغې هم ډېر ډیپینډ کوي. نو تاسو به دې چیزونو ته ګورئ په دې کې او دا مطلب نه دی چې کوم اکاونټ نیو دی هغې ته اډر نه راځي، ټولو ته اډرز راځي. خو لکه ډېره موقع هغې ته ورکوي چې کوم اف بی اے کوي دغه شانته د هغې ریټ کمی، پرایس قیمت چې کوم دی هغې کمی او دغه شان هغه اکاونټ چې کوم دی هغه لږ یوزي استعمال شوی. نو بای باکس چې کوم دی دا سمپل داسې دې ته وایي چې موږ له امازون یو موقع راکوي. نو موږ باید چې کله بای باکس کنسپټ موږ دلته ور ایکسپلین کوو. موږ به دې ته ګورو چې برانډ په یو پراډکټ کې نه د برانډ چې کوم کله په یو لیست کې موږ سره د هغې مقابله ځکه ګرانې چې برانډ ریټ کمی، بل برانډ سره مقابله ګرانې د هغو اکاونټ وړي
بل دا چې هغه باندې ریټینګ ریویوز هم ډېر زیات دي نو هغو سره موقع ډېره ورسره چې بای باکس نیکسټ سیلر ته دونه نه ورکوي چې کوم عام سیلرز دي نو موږ به بای باکس ګورو چې کله موږ پروډکټ هنټینګ کوو نو بای باکس ته به ګورو چې دا به امازون یا برینډ داسې چا سره نه وي ورسره نو صحیح ده موږ به په بای باکس باندې ځان پوه کوو بیا به بای باکس چې کوم څومره کنسپټ دی به موږ په ډیټیل سره وایو بیا چې کوم نیکسټ لیکچر دی هغه به د ټرینډینګ نه سټارټ کوو چې کوم سیزنل پروډکټ دی یا ټرینډینګ پروډکټ دی به موږ څنګه معلومو هغه کې به موږ څه ته ګورو خو بای باکس چې کوم دی صرف تاسو ارزي لږه آیډیا راشي هم پوره ده بیا موږ په بای باکس باندې ځان له ویډیو جوړو صحیح ده چې موږ په بای باکس څنګه ګین کوو موږ ته به څنګه میلاویږي کوم ځای کې موږ ته چانس د بای باکس ځکه چې کله تاسو نیو لیست کریټ کوئ پای کوم مسله نه چې کله میټو لیسټینګ کوئ چې تیار لیسټینګ دی صحیح ده نو په میټو لیسټینګ کې بس تاسو نه پروډکټ هله خرڅیږي چې کله تاسو سره بای باکس راشي چې بای باکس تاسو سره نه نو په موبایل باندې څوک اډر کوي هغې سره هغه اپشنز نه شو کېږي نور اپشنز نو که بیا تاسو خپل پروډکټ خرڅوي عام سیلرز ته پته نه لګي چې دلته نور سیلرز هم موجود دي هغه مختلف ریټس کې لکه دلته ما دا بل پروډکټ هم اوپن کړی تاسو ته دې ته وګورئ دا پروډکټ 11 کسان خرڅوي خو بای باکس چې کوم دی هغه د دې بره کس سره ورسره دی صحیح ده د ټاپ باندې چې کوم کس دی بای باکس د دې سره ورسره دی دا بای باکس دی صحیح ده عام سیلر دی اف بی ای کوي صحیح ده اف بی ای کوي شپ فرام امازون کې چې کله نو هغه مطلب اف بی ای دا موږ به ډسکس کو خیر دی دا به خو دا چې کوم چیز دی دې ته به تاسو ګورئ دا 11 سیلرز خرڅوي مختلف سیلرز دي مختلف ریټونه دي صحیح ده نو بای باکس چې کوم د چا سره دلته راشي نو هغې ته اډر ځي صحیح ده چې دا پروډکټ څوک اډر کوي نو دې سیلرز نه به خرڅېږي حالانکه دلته داسې سیلرز شته چې د هغې ریټ ته دې نه کم دی د دې ریټ څه دی 34 دی که نه 34.98 دی دلته ګورئ دې کې به داسې چې 34 نه بیا ریټ کم وي دا 23 دی صحیح ده تاسو کتلی شئ مختلف سیلرز دي مختلف ریټونه دي نو تاسو به دې چیزونو ته ګورئ صحیح ده بای باکس باندې صرف تاسو دومره پوه شئ